د نوي بوست یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نوي بوست یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. انپوټ او آوټپوټ آلې چې په انګلیسي کې ورته انپوټ ان آوټپوټ ډیوایسز وایي. موږ کولی شو چې پښتو کې ورته د کمپیوټر دخولي او خروجي آلې ووایو. دخولي آلې یا انپوټ ډیوایسز یوه دخولي آله CPU ته د معلوماتو د لیږلو لپاره استفاده کیږي چې دا آلې د انسانانو سره دا مرسته کوي ترڅو کمپیوټر په خپل کنټرول کې راولي. بعضې مثالونه لکه کیبورډ، ماوس، جویسټیک، مایکروفون، لایټ پین، سکینر او نور. کیبورډ د دخولي آلو له جملې څخه زیات استفاده کیدونکی او زیات مشهور دی. له کیبورډ څخه د مربوطه بټن یا کلي په کښېکاږلو سره یو استعمالوونکی کولی شي چې کمپیوټر ته معلومات یا هدایات داخل کړي. چې کیبورډ 104 بټنونه لري. دا شمیر د کیبورډ په ډولونو کې فرق کوي. په لیپټاپ یا کوچني کمپیوټرونو کې کیدای شي چې د 1 په شاوخوا کې بټنونه وي، خو د مکمل سایز کیبورډونه 104 بټنونه لري. همدا ډول ځانګړي یا د ګیم کولو کیبورډونو تر 120 پورې بټنونه درلودای شي. په دې بټنونو کې د الفبا بټنونه، د نمبرونو بټنونه، د فانکشن بټنونه، ارو بټنونه، انټر بټن او نور شامل دي. ماوس هغه دخولي آله ده چې په مرسته د کمپیوټر پوینټر او کلیک باندې کار اجرا کیږي. کله چې ماوس ته حرکت ورکول شي، د کمپیوټر د مونیټر پر سکرین باندې پوینټر په هماغه مربوطه طرف حرکت کوي. ماوس کیدای شي چې وایر لرونکی یا وایرډ یا بې وایره وایرلیس وي. سکینر هغه دخولي آله چې په مرسته لیکنې یا عکسونه و کمپیوټر ته داخلیږي. جویسټیک هغه دخولي آله چې په مرسته په کمپیوټر کې ویډیويي ګیمونه کنټرولېږي. جویسټیک یو ګیر یا هنډل او بټنونه لري. د هنډل په واسطه د کمپیوټري ګیمونو ډاټا د یوې زاویې څخه بلې زاویې ته انتقالیږي. مایکروفون هغه دخولي آله چې په واسطه یې اواز په کمپیوټر کې ثبتیږي او همدارنګه کیدای شي چې په مرسته یې د نورو سره په انټرنیټ کې خبرې وشي. لایټ قلم یا لایټ پین هغه دخولي آله چې په مرسته یې کولی شو د کمپیوټر پر سکرین باندې ابجکټونو یا شیانو ته اشاره وکړو او کولی شو چې د کمپیوټر پر سکرین باندې رسم یا لیکنه وکړو. ویب کم هغه دخولي آله چې کمپیوټر ته عکسونه او ویډیوګانې لیږي. همدارنګه په مرسته استفاده کوونکي کولی شي چې په ژوندۍ بڼه ویډیويي خبرې هم وکړي. خروجي آله یا آوټپوټ ډیوایسز د یوې خروجي آلې په مرسته کولی شو چې د CPU څخه معلومات یا ډاټا ترلاسه کړو او همدا ډول د خروجي آلو په مرسته کمپیوټر کولی شي چې د انسانانو سره اړیکې ونیسي. بعضې مثالونه لکه مونیټر، پرنټر، پروجیکټر، هیډفون، سپیکر او نور. مونیټر هغه خروجي آله چې په مرسته کمپیوټر په یو سکرین باندې معلومات ښودلی شي چې استفاده کوونکي کولی شي دا معلومات وویني. پرنټر هغه خروجي آله ده چې کولی شي په مرسته لیکنه یا عکس پر کاغذ باندې چاپ کړو. دا چاپ کیدای شي چې سپین تور یا رنګه چاپي. پر کاغذ باندې چاپ سوي کاپي ته هارډ یا سخت کاپي ویلی شو. پلاټر یو خروجي آله ده چې د پرنټر په ډول کار کوي، مګر پلاټر د ټونر پر ځای د قلم، پنسل، مارکر او د لیکلو د نورو وسایلو څخه استفاده کوي ترڅو پر کاغذ دوامدارې لیکنې او عکسونه چاپ کړي. سپیکر هغه خروجي آله ده چې په مرسته د کمپیوټر څخه اواز اورو. هیډفون هغه خروجي آله چې په مرسته د کمپیوټر څخه اواز په داسې ډول واورو چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. پروجیکټور هغه خروجي آله چې په مرسته د کمپیوټر څخه تصویر یوې لویې صفحې ته لکه سپینه پرده لیږل کیږي.
تر بل درس پورې د خدای په امان. د تازه ویډیوګانو د خبرېدو لپاره سبسکرایب کړئ او د خبرتیا بټن کلیک کړئ.